بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول روغ او جوړ اوسئ. مخکینی لوست مو چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ماشومتوب د دورې په هکله په ښه ډول زده کړی اوسئ او کورنۍ دنده مو په بشپړ ډول پای ته رسولی اوسئ. ګرانو زده کوونکو، نن راځو د ټولنیز مضمون بل لوست ته مو چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ځوانۍ دورې په هکله ده. موږ په مخکیني لوستونو کې د هغه د ماشومتوب د دورې په هکله پوه شو چې څه پیښې هغه ته راغلې او کوم رقم ژوند هغه په ماشومتوب کې تیر کړه. نو اوس د دې په هکله وایو چې په ځوانۍ دوره کې د څه کارونه کړي او څه پیښې دته راغلې په دې ژوند کې. نو موږ ټول پوه شو په مخکیني لوستونو کې چې د په خپل ماشومتوب کې ډېر غمګینه او ډېر هسې دردناکه پیښې ورته راغلې. نو بیا هم سره له دې هم د خپل ژوند ته ادامه ورکړه او په خپلو پښو ولاړ و. نو ګرانو زده کوونکو، رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځوانۍ کې هم د ښه اخلاق، ښه چلند، وفاداري، همدارنګه د امانتکار او په رښتینولۍ کې شهرت درلوده. هغه ځای کې چې د ژوند کوو ټول خلک به دته درناوی کوو، ځکه چې د اخلاق ډېر ښه و، دا وفاداره و. هر چاته چې امانت د سپاره د بیرته په ښه ډول هغه کار سرته رسو. نو د همدې ښه صفاتو له امله دا د ښه نفر په حیث هغه خپل سیمې کې یو شهرت لره. نو د همدې صفاتو په لرلو چې کله د قریش قبیلې ښځه چې د خدیجې یا د بیبي خدیجې په نامه یادېدله، نو کله چې هغه د دې د ځوانۍ داسې صفات یې واورېده او ده ته پام وشو چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم به خپل ځان سره په خپل کار کې شریک کړي. نو د همدې له امله بیبي خدیجې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه وغوښته چې دې سره یو ځای سوداګري کې کار وکړي. نو بیبي خدیجې وغوښته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کار وکړي. نو بیبي خدیجې کار سوداګري و. نو دوی به په ډیرو ښارونو کې د همغه وخت کې په عربستان کې سوداګري کوله او دا یو ښه سوداګره ښځه وه. نو کله چې دوی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه وغوښته چې ما سره سوداګري کې یو ځای راشه او دواړه یو ځای کار وکړو، نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د دې دا پریکړه ومنله او دې سره په سوداګري کې مرسته وکړه. نو کله چې بیبي خدیجه یو تړون د سوداګري امضا کوي چې هغه د شام یعنی د سوریې په ښار کې وي، نو دا هوډ ورکوي چې دا سوداګري باید ترسره شي. نو همدې سوداګري کې ځان سره حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بوزي او بیایي او هلته دوی دواړه خپله سوداګري ترسره کوي. نو کله چې دوی بیرته راځي کور ته، د بیبي خدیجې یو غلام هغې ته د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ډېر صفت کوي او هغه کارونه چې د په سوداګري کې کړي اوسي دا پکې کامیابه سوی اوسي او هغه تړون یې ترلاسه کړی اوسي او بیبي خدیجې ته یې ورکوي. نو کله چې بیبي خدیجه په دې پوهه شي چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ښه خاوند، د ښه اخلاقو خاوند دی، نو دې ته اړ کېږي چې هغه ته یو پیشنهاد وکړي چې ما سره واده وکړي. نو کله چې هغه د واده غوښتنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کوي، نو هغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم 25 کلن اوسیږي او بیبي خدیجه هم 40 کلن اوسیږي. نو کله چې د واده یو غوښتنه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څخه کیږي، هغه یې مني او دوی دواړه یو بل سره واده کوي. نو د دوی د سن فرق هم ډېر، یعنی 25 کلن رسول الله صلی الله علیه وسلم او خدیجه رضی الله عنها هم په همغه وخت کې 40 کلن وي. نو بیا د دې نه بعد حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په ځوانۍ کې ډېر کارونه کړي، لکه له قبیلې قریش چې یو همغه وخت کې یو قبیله وه، هغوی ترمنځ ډېر ګډوډي او جنجالونه منځته راغل. نو د همدې لپاره چې هغه جنجالونه، هغه ګډوډیګانې حل شي، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو تړون امضا کړ. هغه تړون د حلف الفضل په نامه یادېده. دې تړون کې ډېر مطلبونه لیکل شوي وو تر څو د هغوی د یو سوکاله ټولنې په هکله وو، تر څو هغوی د دوی ګډوډي او جنګ څخه لرې اوسي. نو دا تړون یې امضا کړ. نو بعد له دې هم د قبیلې د قریش قبیلې کې داسې پرېکړه وشوه چې هر څوک چې کعبې ته ننوځي، نو موږ د هغه خبره منو او د هغه د خبرو څخه اطاعت کوو او هغه کولی شي چې په موږ واکمني وکړي. نو په دې وخت کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د په لاس کې یو حجر سواد تړون و چې دا حجر سواد په یو څادر کې تړلی و او هغه پټ و. نو کله چې دا
قریش دا پریکړه وکړي چې هر څوک کعبې ته ننوته موږ د هغه نه اطاعت کوو. نو په همدې وخت کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په دې چې ناخبر وي هغه کعبې ته ننوځي او کله چې خلک حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وګوري نو ټول حیرانېږي او هغوی غږ کوي چې امین راغی امین راغی. نو دا ځکه ولې ګرانو زده کوونکو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته امین ویلي ځکه چې موږ په اول کې تاسو ته ویلي چې هغه د ښه اخلاق د ښه چلند او وفاداري او امانتکار همداسې نور ښه صفات درلودونکی و. نو د دې لپاره حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته امین لقب ورکړل شو. نو کله چې هغه راغی ټولو خلکو امین امین غږ وکړ نو هغه سره په صادر کې یو حجر سواد و هغه قریش ته وړاندې کړ او هغه ته ویل چې موږ تاسو ته وعده درکوو هوډ درکوو چې دا ګډوډي به له منځه لاړه سي او زما خبرې زما تبلیغات به په خلکو تاثیر وکړي او خلک به په یو سوکاله ټولنه کې ژوند وکړي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم همدغه باعث شو چې د لوی ګډوډۍ څخه دوی مخنیوی وکړي او هغوی وژغوري. نو ګرانو زده کوونکو که چیرې موږ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کردار رفتار د هغه ښه چلند او د هغه ښه صفات خپل ځان ته هم راولو د هغه ښه صفات نه په خپل ژوند کې ګټه واخلو موږ هم د همغه په لاره ځو او د ښه اخلاقو خاوند بشو. نو موږ باید کوښښ وکړو چې همیشه د همغه صفات ته پیروي وکړو او په خپل وجود کې هغه صفات پیدا کړو او خپل وجود کې هغه صفات راولو. نو که راولو موږ کولی شو چې د ښه اخلاقو خاوند اوسو او موږ به هم په ټولنه کې د همغه په شان په ټولو ګران اوسو او ټول به موږ ته احترام کوي. نو ګرانو زده کوونکو دا زموږ نننی لوست په دې هیله چې په ښه ډول مو زده کړی اوسي. کورنۍ دنده مو همدا ده. تاسو نه دلته 3 پوښتنې شوي دي چې کورنۍ دنده مو ده دلته په کامنټونو کې موږ سره شریک کړئ کله چې مو ځواب کړل. که کوم سوال پیشنهاد یا انتقاد لرئ هم موږ سره په کامنټونو کې شریک کولی سئ او که غواړئ چې زموږ نورې ویډیوګانې هم وګورئ موږ سره نور لوستونه هم یو ځای ولولئ زموږ ویډیوګانې لایک چینل مو سبسکرایب کړئ. تر دې چې بیا راځم تاسو ته بل لوست وړاندې کوم. تاسو الله پاک ته سپارم. د الله په امان ښه وخت ولرئ.